نن به د شعر او نثر یا نظم او نثر په باره کې یو څه د سره وژغېږو. د ځینو دوستانو سره معمولاً دا سوال وي چې نظم مهم دی او که نثر مهم دی او یا مثلا د یوې ژبې د کلتوري انکشاف لپاره نظم ډېر خدمت کولی شي او که نثر ډېر خدمت کولی شي. زموږ زوړ یار مرحوم شپون صاحب چې په خپل ډېر خوږ نثر لیکي او په ځواني کې لاشه شعر هم لیکي. هغه په هر وخت ویل چې شعر کفایت کوي، شعر ډېر لیکل شوی دی، اصلا باید نثر ولیکل شي. هغه خبره دا وایي د خپل ډېر ښه نثر لیکي، خو په هر صورت زه په خپل نه د هغه په ژوند کې او نه د هغه د وفات څخه وروسته د دې نظر سره ډېر موافق یم. په خپل هم د پښتو شاعر یم او یو له هغو شاعرانو څخه شایزه یم چې یو څه مې زیات شعرونه لیکلي دي، خو نثر ته مې هم توجه کړې ده تر هغه اندازې پورې چې وس مې شوی دی. نثر مې هم لیکلی دی. خبره دا ده چې نظم او نثر خپل ځان ته جلا جلا وظایف لري. هغه څه چې په نظم افاده کېدلی شي په نثر نشي افاده کېدلی، او هغه څه چې په نثر باندې افاده کولی شي د نظم دپاره ساحه تنګه وي. ځینې شیان وي یا ځینې موضوعات وي چې هم په نظم افاده کېدلی شي هم په نثر افاده کېدلی شي، خو معمول داسې نه دی. مثلا سړی به یو لوی ناول څرنګه په نظم باندې ترجمه کی، ناظم شاید ډېر لایق سړی وي، شاید نظم ښه ملکه او استعداد ولري، خو د ناول په لیکلو کې چې دی غواړي منظوم ولیکي د سلهاو او زرهاو قافیوي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دی مجبور دی چې مضمون مثلا د قافیه قرباني کړي. د بلې خوا شعر په عمومي صورت باندې د زیاتره د احساس ترجماني ده. شاعر د یوې خاصې وضع څخه یو ډول احساس پیدا کوي، یا غمګین کیږي یا خوشاله کیږي او په هغه ارتباط باندې شعر او نظم لیکي. کله کله دا عمر هم ډېر لنډ وي د هغه شعر، او البته کله کله یو شعر د یوې خاصې موضوع په ارتباط باندې لیکل شوی وي، مګر دا مضمون یې داسې ترتیب شوی وي چې عمر یې ډېر اوږد وي. د بلې خوا څخه شعر معمولاً لنډ وي، په لنډو کلماتو او الفاظو کې یو موضوع افاده کوي. په درو بیتونو باندې یو شاعر ښایي خلک وژړولی شي، په درو څلورو بیتونو باندې یو شاعر ښایي خلک وخندولی شي، په درو یا څلورو بیتونو باندې یو شاعر ښایي خلک داسې احساساتي کړی شي چې شاعر هر څه هدف وي و هغه ته ورسیږي. هغه عکس العمل چې شاعر د خپل شعر څخه او یا د خلکو څخه توقع لري ښایي هغه پېښ شي. په نثر کې دا کار یو څه مشکل دی. د بلې خوا څخه شعر داسې یو شی دی چې چندانې د مطالعې ته ضرورت نه لري، زیاتره په ملکې او استعداد پورې اړه لري. مسؤلیت هم نسبت و نثر ته کم وي، مبالغې هم مثلا پکې کېدلی شي چې هغه په نثر کې لوستونکي او اورېدونکي نه زغمي، او لوستونکي هر وخت د لیکوال څخه پوښتنه کوي چې دا څرنګه امکان لري. مرحوم حمزه شینواري مثلا که سړی د کتاب ته مراجعه وکړي او د هغه نیټې وګوري،
نو معلومیږي چې کله کله په یو ورځ کې 4 او یا 15 غزلونه لیکلي دي. دغه ډول مرحوم محمد صدیق پسرلی هم دا کار کاوه. د هغه غزل بڼ ته کسړی مراجعه وکړي کله کله معلومیږي چې 3 او 4 غزلې مثلا په یو ورځ کې لیکلي دي. مګر په نثر کې خبره داسې نه ده. په نثر کې سړی خصوصا په تحقیقي نثر کې په سړی مجبور کیږي چې ریفرنسونه ورکړي یو څه د خپل لوستونکو د اوریدونکو د قناعت حاصلول لپاره داسې تفصیل ورکړي چې یعنی قانع کوونکی وي، مستند وي. مثلا البته په خپل که د ناول مسله وي یا د داستان مسله وي یا د ادبي نثرونو مسله وي، ادبي نثرونه لنډ داستانونه او ناولونه دا په خپل هم د شعر او نظم په څیر باندې ملکه او استعداد ضرورت لري. هر څوک نشي کولای چې لنډ داستان ولیکي، هر څوک نشي کولای چې ناول ولیکي یا ادبي نثرونه ولیکي. ولی د تحقیقي نثر په برخه کې خبره داسې نه ده. هر لیکوال چې د ژبې د ګرامر سره بلد وي، د جملو ارتباط وساتلی شي او مطالعه وکړي او ځان د تحقیقي نثر په اصول باندې خبر کې هغه کولای شي چې تحقیقي نثر ولیکي. ولی مخکې مو ویل چې لنډ داستان، ادبي نثرونه او ناولونه بیا هغسې نه دي. مثلا ولی موږ ګورو چې د جنگ او سولې ناول په جهان کې یو له مشهور ناولونو څخه دی. د لیکل کېدلو چې خبره 200 کال کېږي، مګر تر اوسه پورې هم دا ناول اوس هم لوستل کېږي. په لویو پوهنځیو کې د جاپان څخه نیولې تر امریکا او تر کاناډا پورې په پوهنتونونو کې چې خلک په ادبیاتو کې ماستري او ډاکټري کوي، د هغو لپاره یو له هغو داستانو یا ناولونو څخه دی چې باید ورسره لیکل کېږي. یعنی باید لوستي وي، هغه یا نقد کړي او یا خپل اظهار نظر پکې کړی وي. یا مثلا موږ ګورو د یو ځل مخکې مو هم یو وخت اشاره ورته کړې و د بینوایان ناول دی. بینوایان داسې یو ناول دی چې په خپل هغه لیکوال ویکټور هوګو ویل چې تر هغو پورې چې په نړۍ کې ظلم، استبداد او بې عدالتي موجود وي، د دې ناول لوستل به بې ګټې نه وي. او یا مثلا د تورګینیف د پلرون او زامن یا پدران او فرزندان ناول دی. هر وخت د نوي نسل لپاره د ناول لوستل د ځوانانو لپاره د ناول لوستل مفید دي، بې ګټې نه دي. داسې پدران او فرزندان یا پلرونه او زامن یې داسې افاده کړي دي چې یوازې په یو محیط پورې اړه نه لري، بلکې هر ځای چې زاړه او ځوانان ژوند کوي د هغوی د افکارو توپیر پکې کې افاده کیږي. د مختلفو اجتماعي مسایلو په مقابل کې د دواړو خواو د عکس العملونو د څرګندولو په برخه کې داسې مواد پکې شته چې د افریقا څخه نیولې تر آسیا او تر اروپا پورې مشترک دي. نو مطلب دا دی چې شعر او نظم دواړه د یوې ژبې په کلتور کې یو شان برخه لري او دواړه په یو اندازه باندې اهمیت لري. سړی دا نشي ویلی چې کم یو مهم دی او یا کم یو ډیر مهم دی.